موږ 2 نفر وژل کیږو ان دات سیټ ولس فکر جوړونه ده د ولس فکر رغونه ده چې ولس د فکر جوړ سو د ولس د ذهن جوړ سو تاسو زه قسم خورم چې د طالب لکور نه د طالب زوی بر طالب مخکې پاسيږي ورته وای چې ته سړی ته غلط رواني لکه چې نن په تاسو په کوز وطن کې ولید چې پی ټی ایم سره څوک یو ځای سی پیږي د باچا خان د ګوند ان پی چې 100 کاله عمر لري د غزنه د ګوند غړي راغلي دوه سره یو ځای سو ځکه ولس حقیقت ګوري ولس هغه سایډ ګوري چې هغه کې د دوه ګټې د ولس ارزښتونه پکې شمني نور موږ دغه نه وسپره دا خو ته خو نور موږ چې وسنه کړو دی نه کوي مننه ولسکشر صاحب خبرې مو ختم شولې تاسو پښتنه خو بل نه راوړي خبره دلته ده که موږ اوس مثلا د ذهنونو په جوړولو باندې رسو یا مثلا رسو دلته په دې سوشل میډیا کې خبرې وکړو څونه وخت به موږ ذهنونه په دې خلکو باندې جوړو موږ نه کوم مثلا نظامي ادرس لرو نه کوم مثلا د سوشل میډیا یا د رسنیو لارې کوم ادرس لرو نه مثلا کوم د جرګو د بل کوم ادرس لرو چې موږ مثلا د غیله طریقه وکړو کوی چې مثلا ولس تاسو وایي چې ولس سبا مو غواړي ولس د یو څوک چې ورته لاس ورکړي ولس د دې په وړاندې باندې راجګېږي ولس 2 سوګمو ته رسېدلی چې یو څوک چې دوی د درونه وساتي یو څوک دی چې د دوی ملیشو نه وساتي یو څوک چې دوی نه وساتي دا ولس د مغې سره درېږي او لاس ورته ورکوي او موږ وایو چې موږ که ذهنونه جوړو یعنې تاسو پورې به موږ په دې دغه ځای ما ته کاله کېږم دا د طالب په وړاندې باندې ذهنونه جوړو تر اوسه پورې جوړو یعنې تاسو پورې به موږ بارکزی صاحب د دې په وړاندې باندې ذهنونه جوړو بل د ذهن سازۍ دپاره خو هغه بیا د هغه مبارزې دپاره کار کول پکار دی لکه څنګه چې دي مثلا که تاسو د افغانستان نفوس د حساب کوئ نو کې داسې چې 80% پکې وناس 15% پکې وناس طبقه رسي یعنې د وناسو طبقه 15% د وناسو طبقې حق و حقوق خوړل شوی ده د دې دپاره که موږ مثلا راځو وایو چې د ذهنونه به جوړو خصوصا مثلا په افغانستان کې ټک ټاک دومره خلک نه کاروي او نه څوک په افغانستان کې ټک ټاک پیژني موږ باید که غواړو چې ذهنونه یو ادرس زما په ان باندې پیدا کړو چې ادرس مو کوم ځای کې موجود وي او خلک را پیدا کړو چې کوم خلک یې کومې دندې ورته ورکړو کومې دندې له طریقې کولی شو چې د طالب په وړاندې باندې کښېنو یعنې داسې یو زما په ان باندې داسې یو څه ځای باید پیدا کړو چې خلک موږ په رسمیت باندې وپېژنو که مثلا نن رئیس دلته مثلا احسان ارتم سره بحث وکړو لکه څومره مو چې کړي دي یا رئیس یا شاهین صاحب سره بحث وکړو دا مو کړي آیا دا به څه وخت پورې به نور کړو ته څه وخت پورې به دا نتیجه ورکوي ګوري ښه الکوزی صاحب دغه ولسي غورځنګونه چې دي که نه دا د یوې ورځې نه ځکه دا د ولس په وس کې صرف خبرې د ولس په لاس کې ولاړېدل له دې خواته د ولس په لاس کې ډېر غټ شیان نه دغه د پی ټی ایم مثال تا مخکې ورکړه که نه پی ټی ایم کې اوس غټ کمال دا دی چې په کوز وطن کې په هلته د پنجاب حاکمیت چې کوم ده حد اقل هلته ډیموکراسي یو اصل همدا ده چې خلک د بیان د ازادي لري خلک خبرې کولی سي خلک ولسي حرکتونه کولی سي مدني فعالیتونه کولی سي دغه شیان د هغو د وسه پوره دي سره له دې چې دوی ګوره هر وخت منظور پښتنې بندي کړی علي وزیر بندي دی ټول ظلمونو سره خو هغه یو اصل چې دوی تنه ګټه کوله په حقیقت کې هغه مغه ډیموکراسي یو اصل همدا چې دوی د بیان د ازادۍ او د نور هغه حقونه چې یو عام وګړي ته ورکول کېږي دوی نه ګټه پورته کړه او دومره افغانان خو په بر وطن کې خوروره ګوله وسته خبرې چې د طالب پښتون کې نه د خبرو اجازه څوک لري نه د ولسي حرکت نه وروره غورځنګ نه وروره ګوله مدني فعالیت نه سیاسي حرکتونه هیڅ شی اجازه نشته طالب مطلق ټول بند کړي دي اوس قصه پاتې ما ته ده چې دا کوم خلک په غرب کې ژوند کوي کوم افغانان چې له وطن نه وتي دي دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې وروره موږ او تاسو باید څه وکړو دلته اوس څه کولی شو